السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول خواندرون ته سلامونه او مینه. داسې ښکاري چې اخیری روژه ده، روژې مو قبول شه. څنګه چې د خدای امر خدای دې وکړي چې داسې روژې مو نیولې وي. شپې او ورځې د دې دي چې موږ او تاسې په خپل ګاونډ کې وګورو چې موږ ځان ته څه اخیستي دي، موږ بچیانو ته څه اخیستي دي. او زما په ګاونډ کې غریب، مسکین، خوار، یتیم، کونډې شته او هغوی خپلو بچیانو ته څه لري. عزیزانو، دا ژوند او په ژوند کې خوندونه او مزې په دې کې دي چې موږ او تاسې خپل هر څه د خوارو او غریبانو سره نیم کو، د هغوی پوښتنه وکړو، خپل ځان باندې لږ کم کو او د هغوی مرسته وکړو. راځئ چې موږ او تاسې د دې خوند یو ځل وګورو. تاسې باور وکړئ چې کله خپل کپ د خوار او غریب سره نیم کې او هغه خوب، هغه راحتي، هغه خپل وجدان ته سړی خوشحاله وي، بل خوندونه لري. داسې کورنۍ شته دی چې شتمنې چې بچیانو ته 2 او 3 4 5 جوړې کړي دي او همدغسې ورته څپلۍ او بوټان اخیستي دي او داسې نور شیان، او په کور کې هر رقم میوې او کیکونه او کلچې او دا شیان لري. د هغې نه زه دا نه وایم چې نیمې کوي، یو 4مه حصه، 4 حصې کوي، 1 حصه غریبانو ته ورکوي. وګرځئ ورپسې، ګورئ دغه ژوند ټولې ازموینې دي، امتحانات دي. خدای پاک موږ او تاسې امتحانوي، یو څه راکوي، امتحان را ناخلي، ازموینه را ناخلي چې موږ څه کوو. نن چې زموږ په خاوره باندې څومره غریبان دي، څومره وږي تږي دي، څومره کونډې یتیمان دي، زه وایم چې په دې ټول د اسلام په دې 14 نیم سوه کاله کې بنو دا یو ازموینه ده. راځئ چې موږ او تاسې داسې ملا وتړو، داسې مرستې وکړو، داسې یو بل ته خپل کپ نیم کو، هغوی ته یې ورکړو، تر څو خدای پاک په موږ او تاسې باندې رحم وکړه. عزیزانو، مخکې نظم خو که لاسونه سره یو کو، ځان مو وپېژنو، خپل رب مو وپېژنو، خپل او پردي مو وپېژنو، دوست و دښمن مو وپېژنو، خپل حق وپېژنو. که کله مو چې خپل حق وپېژنده، دستي د بل حق هم پېژنو، بیا په هغې باندې ګونډه نه وو. او یو خبره د دې ځای د کولو نه ده، خو درته به یې وکړم چې د کور رزیل، خاین، غاصب، غل، ډاکو په خپله وځپئ. ولس دپاره یې، ګاونډي دپاره یې، خپل دپاره یې، پردي دپاره یې ناسور مه جوړوئ. که نه ته به ورسره شریک یې، سره د منځونو، سره د قرآن د تلاوتونو، سره د غټو غټو خبرو، سره د تهجدو، سره د نوافلو، سره د توحید بیانولو، ته به ورسره شریک یې چې رور د غلی، بچی د غلی، وراره د غلی، او تا مړې سترګې نیولي د داسې ژوند نه، د داسې اسلام نه، د داسې مسلمانۍ نه، د داسې پښتو نه، د داسې ننګ نه مرګ زر واره بهتر دی. الله مخاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله.